د ترکیه حکومت څخه د طالبانو تازه غوښتنه. طالبانو د دوستم او کابل میدان هوایی په اړه ترکیه ته تازه څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. طالبانو ته نږدې سرچینې مني چې دې ډلې د ترکیې د حکومت څخه غوښتي دي چې د مارشال دوستم څخه د ملاتړ او د کابل د هوایي ډګر په هکله خپل تصمیم دوی ته په لیکلي ډول باندې وړاندې کړي. طالبانو ویلي دي چې دوی به د استانبول غونډه کې تر هغه پورې هیڅ ګډون ونه کړي تر څو چې ترکیې حکومت په دې اړوند دوی ته لیکلی وضاحت ورنه کړي. تر دې وړاندې هم طالبانو د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي وو. د ترکیې له لوري د کابل د هوایي ډګر د ساتنې د وړاندیز وروسته په دې هیواد کې د جوړېدونکې غونډې په هکله د طالبانو ګډون نور هم ګران شو. که څه هم ترکیه په ښکاره د افغانستان سره ښې اړیکې لري، خو د مارشال دوستم غوندې کسانو څخه چې په بشري جرایمو تورن دی ملاتړ او په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ نظامي شتون هغه څه دي چې د افغانستان په مسله کې د ترکیې بېطرفه توپ تر پوښتنې لاندې راوستلی دی. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د نه پرمختګ له وجې د امریکا حکومت په ترکیه کې د بن ورته یوې غونډې وړاندیز وکړ. دا غونډه د څو اونیو لپاره ترتیب کېده او د افغانستان په مسله کې د ښکېلو طرفونو لخوا پکې د قدرت د ویش په هکله نهایي پرېکړه کېده. او وروسته له هغه چې امریکا د طالبانو سره د کړې توافقنامې په بنسټ خپلو عسکرو ونه ویستل او دا کار یې تر سپټمبر میاشتې پورې وغځاوه، نو طالبانو اعلان وکړ چې دوی به د افغانستان په هکله تر هغه پورې په هېڅ سرنوشت ټاکونکې غونډه کې ګډون ونه کړي تر څو چې د افغانستان څخه په عملي ډول د بهرنیو ځواکونو وتل پوره نه شي. تر اوسه پورې دا خبر په رسمي ډول طالبانو نه دی تایید کړی، خو دوی ته نږدې سرچینو دا خبره منلې ده چې د طالبانو د دې غوښتنې اړوند تر اوسه د ترکیې حکومت د غبرګون اړوند هم څه نه دي ویل شوي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.